ولې مو ښځې په جمپونو کې ناستې دي یخ ته مجبورې دي تر دغه نه لوی ذلت اسلامي امت ته شته مونږ چې نه شرمېږو بیا بېله خبره ته خو یهودان هم وګوره ته نصرانیان هم وګوره ما او د تا هغه غیرتي او د قهرمانۍ وطن کفر انګریز مې مات کړی خو فقر ما او ته مات کړي یو هره ورځ په ملا پړمه وراچوئ دلته ډېر ځوانان ناست یئ د هغه علومو چې غوښتنه کوئ چې ملا نقصان کړی غوښتنه کوم د افغانستان تر ټولو نه قیمتي معدن د څه شي ده زه نه پوهېږم چې د ما په خبر پوه شوئ که نور نه یئ پوه دغه ټکي باندې مې عوامو ورونو ځان پوه کړئ په ټول افغانستان کې هر معدن چې غټه سطحه باندې ده تشخیص یې چې چا کړی هغه کافران د مولا مسؤلیت ده که نه چې په کابل کې 8 میلیونه انسانان ټول حس د کاربون کوي هلته صفا اکسیجن شتون نه لري دغه عذاب د الله نعمت مشر شیخ صاحب چې تقریبا ډېرو سختو وختونو کې دغه لویه علمي جامعه د مسلمانانو مصدر د خدمت ګرځولې والله د عمر کې برکت واچي الله پاک دې ورته دغه خدمت مبارک او قبول وګرځي دویم شیخ صاحب عیدولي حلیمي صاحب چې دی په سخت حالت کې تقریبا داسې نازک حالت و هغه حالت کې کوپر مرکزونو ته نږدې د دغه جامعې سرپرستی کول او خدمت یې کو الله پاک دې په راتلونکي ژوند کې ورته استقامت مونږ ټولو ته نصیب کړي الله دې ورته مبارک وګرځوي د دې فاضلانو مبارکي ورته وایم د دې جامعې ټولو علماو مدرسینو او د خوست ولایت علما او مجاهدینو ټول عام ولس ته د فارغینو مبارکي وایم الله پاک دې مبارک وګرځي دریم زه په یو موضوع باندې خبره کوم کېدلی سي دا موضوع ما ته نوې ده او ډېر خطاب مې ځوانانو د مدارسو مطلق متعلمینو ته ده هغه د مدارسو طالبان وي او که د مکاتبو د پوهنتونونو ځوانانو الله عز وجل دین چې مونږ د اسلام په اوایلو کې داسې لږ مقدمه ویم د اسلام په اوایلو کې مونږ د مدرسو ترتیب څنګه مونږ کتاب یا مکتب ورته ویلې دا یو نصاب وړو ماشومانو ته عقیده او قرآن ورزده کې لیکل قرآن او عقیده ورزده کول کېده دا ابتدایي مرحله وه د ټول اسلامي امت ماشومان به دې ته راجمع کېدل دې ته کتاب ویلې مکتب کتاب کتاتیب په بخاري کې هم حدیث ده علامه ابن سحنون المالکی القرواني په دې باندې کتاب هم جوړ کړی مونږ بیل نه وو مونږ د الله دین ته باید خدمت وکړو ټول ځوانان مونږ د اسلام دین ته باید خدمت وکړو کله به چې دا مرحله ټول ځوانان مثلا ته فرض کا د سلفو زمانه کې کومې مدارسې چې وې مدرسه بیله وه کتاب او مکتب بیل و د کتاب و مکتب کې ابتدایي مرحله کې دا 3 مضامین درسېدل
کله به چې شاګرد له دې نه فارغ سو بیا به مدرسې ته راغله مدرسه به بیا هغه وه چې دا لکه موږ او تاسې چې کوم کتابونه د هغې زمانې ضرورت چې کوم نصاب وو هغه به دې مدرسه کې درس کېده او شاګردانو به ویل هغه د کوتاب په دوره کې د هیڅ چا د زوی استثنا نه وه ټولو مسلمانانو اولادونه لکه ته فکر وکړې خوست کې یو کتاب و مکتب به و ټولو انسانانو زمن د مولا زوی د پیر زوی د خان زوی د غریب زوی د کتاب و مکتب ته راتلو درس یې ویلی له دې نه وروسته بیا مرحله د مدرسې وه هلته مدرسه داسې یوه تعلیمي ځای و چې په هغه کې د هغې زمانې د ضروریاتو او د الله د دین علم زده کېده دا فرق نه و چې دا څوک ده او دا څوک ده له هغې مرحلې نه به مرحلې د مدرسې ته راغی مدرسه جای د در بیا دا مقید نه و چې کم علم په هره زمانه کې چې د مدارسو تاریخ سړی ګوري په مدرسه کې هغه علوم درسېدل چې د هغې علومو ضرورت و هره ټولنه خپل مقتضیات لري د خوست خلکو ځان ته مزاج و عادت ده د خوست علما د هغوی په مزاج و په عادت پوهېږي زه کابلی د کابل د خلکو په مزاج و لهجه زه پوهېږم ما ته هغه معلومیږي د هلمندو د مرغابو د بدخشان د خلکو عالم هغه ده چې د خپل عصر مریضان تداوي کړي هر چا ته خپل زمانه کې نوي نوي مرضونه راځي علما دې کوشش وکړي چې هغه مریضان تداوي کړي چې د دوی په زمانه کې شتون لري ما مخکې یوه خبر آیات ویلي وشکرو لی ولا تکفرون مونږ اسلامي امت کې یو سړی تیر سوی امام ابو حامد الغزالی احیاء العلوم د یو کتاب جوړ کړی دغه احیاء العلوم نن عصر کې د دینی مدارسو د ټولو تعلیمي اداراتو د سترګو نه یو وتلی کتاب د علماو هم ډېرې سترګې نه ور اوړي عالم چې کله تقریر کوي د کتاب راواخلي هغه مقدمه کې یو آیتونه او څو احادیث او قصې راوړي د جمعې په ورځ دا کوي امام غزالی له دې نه وروسته دی د اسلام فیلسوف تیر سوی تحاتف التحاتف یا تحاتف الفلاسفه د ده یو علمي کتاب ده امام غزالی په نړیواله سطحه باندې د اسلامي امت یو لوی حکیم و فیلسوف تیر سوی د احیاء العلوم کې د شکر په اړه یوه خبر کړې زه کوشش کوم چې دا خبره په لنډو الفاظو کې ځوانانو خطاب مې تاسې یئ زه یې تاسې ته وایم کوشش وکړئ چې د ما په دې خبره باندې ځان را سره پوه کړي امام غزالی وایي شکر چاته وایي بیا هم غوښتنه کوم چې د ما په خبر ځان پوه کړي ځکه زه چې راغلی یم دې مجلس ته الله شاهد ده دغه مې یو درد ده چې مونږ ځوانان په دې پوه سو چې د مونږ ذمهواري څه شی ده علما د اسلامي امت چې هغه مربیان د دغه ځوانانو دي مونږ څه وکړو زه د امام غزالی د احیاء العلوم نه د شکر په اړه یوه خبر نقل کوم غوښتنه مؤکدا کوم چې د ما په خبر ځان پوه کړي شکر امام غزالی وایي درې حالته دي علم حال عمل دا د شکر تعریف ته به باید نعمت پیژنې علم په نعمت حال عمل زه یو مثال وایم
دلته یو عالم د ډېر ښه عالم موټر نه لري مدرسې ته چې کله درس ته راځي پیاده راځي د ده یو مقتدي یا یو مالدار سړي دغه عالم ولید نو دې عالم ته یې ویلې وي زه تا ته یو موټر اخلم ته به دې نه بعد کور نه درس ته په دې موټر کې ځې نو هغه ورته ویلې چې دا خو ډېره ښه ده موټر یې راوست کیلي یې ورکړه نو دغه عالم به دا نعمت پیژني شکر څه معنا پیژندل د نعمت چې انه من منعم یو که یو سړی نعمت نه پیژني یو سړی ده یو عالم ده هغه ته چا موټر راوست په دې نه پوهېږي چې دا موټر څه شی ده څه یې کوي سړی نو فکر کوم دا په مرتبه د جنون کې ده دا مکلف نه ده یو سړی چې نعمت وپیژني چې دا د منعم له طرف نه نعمت ده دا یو دغه عالم چې موټر ولید چې ما ته یې راوست دې نه وروسته دته یو حال پیدا کیږي چې د دې حال تعبیر مونږ په پښتو کې په خوشحالۍ کوو د علم زیږنده حال ده د حال زیږنده عمل ده کله چې علم راغی چې نعمت ده د دې نه وروسته حال راځي خوشحالۍ د خوشحالۍ نه وروسته عمل راځي عمل دا ده چې دا نعمت معطل پرې نږدي که نعمت دې معطل پرېښود کفران ده ناشکري ده واشکروا لي ولا تکفرون د ما د نعمت شکر ادا کوي کفران یې مه کوئ نعمت معطل پرېښودل دا کفران ده نعمت د کوم شي دپاره چې پیدا سوی نعمت په هغه شي کې مستعملول دا شکر دغه موټر ښه ټوډي موټر یې ورته اخیستی دغه مولي صاحب دا موټر راواخیست پسونه ګنج ته پکې وړي میږي څه دي پسونه یوه وړه غوندې غوا یې په ډاله کې واچوي چاته یې په اجاره کې ورکړي وي دا وړه او راوړه په عرف کې هغه سړی چې دا موټر یې د عالم ته اخیستلی که هغه خبر سي خوابدی کېږي وي ما خو نعمت تا دپاره چې اخیستی و چې ته مدرسې و کور ته ځه ته غواوې پکې وړې نو استعمال د نعمت منعم چې نعمت تا دپاره د کوم شي دپاره کړی هغې کې نه استعمالوي کفران د امام غزالي وایي یا مطلق معتلول نه استعمال د نعمت د کفران ده زه نه پوهېږم چې د ما په خبر پوه سوی که نور نه یې پوهی دغه ټکی باندې مې عوامو ورونو ځان پوه کوي نعمت معتل پرېښودل معتل نه استعمالول د نعمت امام غزالی وایي دا کفران ده او کفران د نعمت لویه ګناه ده دا لویه ګناه ده تاسې اوس فکر وکړئ ما ته الله پاک سترګې راکوي زه یوه غوښتنه کوم ما یو پټۍ راواخیسته دې سترګه باندې مې داسې وتړله مې زه په دې سترګه دید نه کوم ما ته الله پاک سترګه نعمت پیدا کړي هدف یې دا ده چې زه د الله د دین متعلق شیان او د ژوند حلال شیان ورباندې وینم که زه په دې ناروا وکړم یعنی الله لکه موټر مې درته ویلي تا ته جوړ کړی اخیستلی چې ته مدرسې ته لاړ شه غواګانې کې وړې منعم چې څه شي دپاره اخیستلی په هغې نه استعمالوي کفران ده دا هم کفران ده
معطل پرېږدي. زه به یوه استفتا وکړم د علماو د ما سترګه ده پټۍ مې پرې لګولې د خوست بازار کې ګرځم را ګرځم یو مولي صاحب پوښتنه وکړه وی تا دا سترګه باندې څه سوي دي میل دا هېڅ هم نه دي پیسې به زه لیدل نه پې کوم پټۍ مې پرې لګولې نو د یو ملا صاحب راته ویلې وی دا خو ناروا ده د الله نعمت معطل پرېښودل دا خو ناروا دی میل نه به ناروا وی احیا العلوم وګوره هلته د قرآن او د حدیثو نه استدلال کړی چې د الله نعمت معطل پرېښودل ګناه ده میل دا خو رښتیا ویلو عالم ده علما خبر سول په خوست کې ما کوي و یو ملا را پیدا سوی لیونی ده ولې سترګې تړلې وي سم دید کوي د یوې ځای نه پې کوم دا سترګه یې معطل پرېښودلې ټول خوست خبر سوي لیونی ده مولا رښتیا وي دا د لیونتوب کار د ماته الله نعمت را کړی زه معطل نعمت معطل پرېږدم نه استعمالوم فایده نه ترې اخلم کفران د یو بل مثال هم ویم بیا اصلي هدف ته راځه لنډه هدف ما ته الله لاس را کړی دا لاس مې کلک کلک وتړو دې ځانه پورې چې روان یم په یو لاس روان یم مزم مزل کوم سړی را سره مخ سو یو بل مولي صاحب وي دا څنګه د لاس چې خوب د میل نه وي ولې ته میل داسې خوند نه راکوي وي خو نعمت ته ویل بس ما معطل پرېښودلی وي کفر دې وکړ ناروا دې وکړه دا ناروا ده چې نعمت معطل پرېږدي ولې د الله د نعمت نه ګټه نه اخلي او دا څه وخت راورسېد او دا څه وخت چې راورسېد په یو لاس اودس کوم دا مې تړلی دی ولې وي ګټه نه ترې اخلم نعمت معطل پرېښودل کفران ده ناشکري ده اسلام کې ناروا ده امام غزالی په احیاء العلوم کې د شکر او د صبر کوم بحث یې کړی دومره لوی علمي بحث یې کړی علماو هلته امام غزالی یو بحث کړی دا اوس د مفتي صاحبانو ته دا باب معلومیږي د اوس زمانه کې اکثره د انټرنیټ له لارې نه بیع کي سلعه نسته د پیسې مقصود ګرځېدلي ټول اسلامي امت کې امام غزالی چې دغه مسئله د نن نه 1000 کاله مخکې څه کم 1000 کاله مخکې حل کړې مسله اوس دی لکه مثلا په دې عام بازار کې کله انټرنیټي یوه سودا راوځي ته دومره پیسې جمع کړه خته ده نه ځوانان پې باندې مصروفوي امام غزالی احیاء العلوم چې وګورې اوي دا ناروا هغه زمانه کې چې انټرنیټ نه و چا دا فکر نه کو چې داسې زمانه به راسي چې داسې پیسې فزیکي پیسې به نه خیالي پیسې به امام غزالی احیاء العلوم کې بحث کړ نن د دنیا د څلورو مذاهبو علما مقلدین او غیر مقلدین چې د دې مسئلې په اړه څېړنه کوي د احیاء العلوم دا د شکر له مبحث نه په دې باندې هلته ډېر علمي بحث کوي ولو که شافعي ده علت و حکمت ذکر کوي علما ترنه استدلال کوي زه اوس مقصد ته راځم ما مخکې ویلې دا موضوع به لږ نادره ما ته خو نادره دی ما او د علما وجیبه ده مونږ یې ولس ته ووایو ځوانانو ته یې ووایو یوه غوښتنه کوه خوست کې خو برق شته که نه افغانستان د معادنو په سر افغانان د معادنو په سر ژوند کوي تر ټولو نه قیمتي معدن په افغانستان کې د څه شي د ځوانانو نه غوښتنه کوم اوس به معلوم سي پېژندل د نعمت حال او عمل مونږ په ناشکري کې یو که په شکر کې خو به دې کېږئ مه منه دا ما حق ده چې زه یې وکړم مونږ نعمت پېژنو که یې نه پېژنو مونږ کفران کې لګیا یو که شکر کې هره ورځ په مولا پړه مه وراچوئ دلته ډېر ځوانان ناست یئ
د هغه علومو چې غوښتنه کوئ چې ملا نقصان کړی. امام غزالي وایي درې شکر چاته وایي؟ علم بالنعمت چې دا نعمت ده، څومره حیثیت لري. لومبی مو په سړي باندې د جنون فیصله کوله که نه؟ ما ته م لیونی وویلې که نه؟ موږ نن نعمت نه پیژنو، د نعمت نه وروسته حال موږ ته کله راځي. زه خو چې نعمت وپیژنم حال خوشحالي راځي. خوشحالي چیرې؟ موږ بیخي خوشحالي پیژنو نه، نعمت نه پیژنو. زه خپله دستربندي مې چې تېره سوه هرات ته لاړم، ټاپي ته لاړم، نعمت پیژنم. خوشحالي مې وکړه ډېر لرې تورغونډۍ ته ورغلم. یعنې زه وایم که داسې هغه ملاوي کېدی شي هغه لاره ډېره خطرناکه ده، تلل ډېر سخت دي هلته. موټر بند شول، واورې وې، لاره نسته تر اوسه غجي ته دي موږ د افغانستان لاره. بس دغسې به لیونی لیونی موټر بیا یې یا بند شول یا در باندې چپه سو چې هر څه وسول. دا نعمت سو چې په ټاپي خوشحاله یې، یو نعمت سو. همداسې یو بل یو ورې نعمت نه پیژنو. علماو ورونو، زه ډېره بښنه غواړم دماغ دې ته په دې مسله کې څومره مسؤلیت ده. خو د امام غزالي خبر ده، تاسې تنه مقدمه کې وګورئ چې څومره حدیث و آیتونو نه د خپلې مدعا ته استدلال کوي. مونږ اول نعمت نه پیژنو. په افغانستان کې موږ په ساحه کې به ویم عینک د مسو معدن ده. که تاسې په دې بحث وکئ چې دا سپړنه څوک کوي، اصل د دې تشخیص چا کړی، په دې به پوه شئ چې دا روسانو کړی یا انګریزانو کړی. نږدې ورځو کې دلته خوست صبریو کې ما مطبوعاتو کې ولیدل کوم د مسو د معدن څرک لګېدلی. په ټول افغانستان کې هر معدن چې غټه سطحه باندې ده تشخیص چې چا کړی هغه کافران دي. موږ نعمت نه پیژنو. امام غزالي وایي نعمت نه پیژندل کفران ده. یو نو چې وی نه پیژنو، زه چې موټر ونه پیژنم چې دا ما ته مقتدي اخیستلی، نو خو چې زه یې ونه پیژنم نو حال به ما ته څنګه راسي؟ خو زه لیونی سو. د دې نه وروسته حال، د دې نه وروسته عمل دا ده چې د الله نعمت مستعمل کړي. مونږ په افغانستان کې اوس زه خپل مدرسه مې چې د خپل کور مې په کابل کې، زه کور کې برق نه لرم، مدرسه کې مې برق نسته، کور کې مې برق نسته. زه نه پوهېږم چې نن عصر کې مونږ چې دومره ذلیل یو چې برق نه لرو. خوست ته برق هغه ترکمنستان نه راغلی، تا ته به هلته خوند درکړي چې ته موټر کې کښېنې د ترکمنستان او تاجکستان سرحد ووینې. مونږ فابریکه نه لرو، ټول عمر مو په سوال او په چنده تیر سو. تاسې خو دغه بحث هم وکئ. اسلام کې خو مدارس ډېرې وې، خو د اسلام مدارس د سلفو زمانه کې چا چلولې؟ د هغې تمویل د څه شي نه کېده؟ هغه تاریخونو کتابونه چې علماو، موږ یو بحث لرو په فقه کې د وقف. خیر د علماو د وقف بحث تر مسجد او تر جوماته پورې منحصر وکنه. ادولي شیخ په معلومات وي، ځکه دی فکر کوم د اوقافو رئیس هم د دې ولایت ته که د پکتیکا په معلومات دلته داسې یو مدرسه شته چې د اوقافو د طرف نه شیخ صاحب تمویلیږي داسې یوه غټه سطحه باندې. ولې مو معطل پرېښي؟ ولې مو اوقاف له لاسه ورکړي؟ دغه ټول بحث د شامي او د بحر الرایق د مونږ تمویل د اوقافو د وقف مدرسې ته وقف وکړه، داسې به کېږي. نن ولې نشته؟ ولې مو مدرسې، ولې مو ځوانان، ولې مو ښځې په جمپونو کې ناستې دي، یخ ته مجبورې دي؟ تر دغه نه لوی ذلت اسلامي امت ته شته؟ مونږ چې نه شرمېږو بیا بېله خبره. ته خو یهودان هم وګوره، ته نصرانیان هم وګوره، ما او د تا هغه غیرتي او د قهرمانۍ وطن کفر انګریز مې مات کړی، خو فقر ما او ته مات کړي یو. تر دې نه لوی بېعزتي چیرې
چې ځوانه خور مې چې له کابل نه روان سي او جنګ په پیدا نه کړي چې په هغه دې یوه ښځه ناسته نه وي وړکی بچی ورسره نو تر دې نه لوی ذلت چیرې ولې دا ذلت راغلی منځته موږ د الله نعمتونه معطل پرېښودي زه نه پوهېږم چې دا ملاس دما نعمت و که نه و دما سترګه دما ته الله نعمت و که نه و موږ دومره تیل لرو په افغانستان کې انشاءالله ډېر کار ورته سوی دومره تیل لرو چې هېڅ دنیا ته ضرورت نه لرو چې وارد یې کړو صادروو به خو موږ دغسې ناست یو لکه مار په خزانه باندې نه یې خورو بوی کوو یې هم نه ډېر کته دي بوی هم نه رارسېږي موږ د الله نعمتونه معطل پرېښودلي زه نه پوهېږم چې د امام غزالي د شرح مطابق موږ په کفران کې واقع یو که د الله د نعمتونو مو شکر ادا قرآن څه وایي واشکروا لی ای د ما بندګانو افغانانو تاسې ته مې د تاسې وطن د معادنو نه ډک کړی شکرانګي ادا کوئ استعمال یې کوئ فقر له منځه ویسئ مدرسې له احتیاجه ویسئ د یتیمانو د کونډو پالنه پې وکئ ولا تکفرون کفران یې مه کوئ معدل مو پرېښودلي معادن زړیږي علما علمي کیمیا بحث کوي معادن زړیږي که راکره له منځه ځي ناشکري مه کوئ کفران مه کوئ نن موږ په کفران کې لګیا یو الله قرآن کې وایي ان شکرتم ای افغانانو د ما د نعمتونو مو که شکرانګي ادا کړه د غور ولایت کې صرف دي خدا په سوونو کیلومتره پراته دي د مربع په سوونو کیلومتره 200 څومره کیلومتره مربع پراته دي نعمت ته طلا د غوریانو نعمت ته خدا نعمتونه معطل پاتې الله وایي ان شکرتم که د ما د نعمت شکر مو ادا کړ راوم ویستل خو استعمال شکر پیژندل یې د الله د خوښې مطابق الله په څه شي خوشحالیږي چې دا معادن موږ راوباسو د الله دین په پښو پې ودرو مدارس تعلیمي ځایونه یتیمانو د کونډو د غریبانانو لازیدنکم الله وایي زه به درته زیاتوم تاکیدونه وایي که تاسې د لوګر د مس عینکو کان راوویست دا راویستل یې شکر ده الله وایي لازیدنکم بل معدن به راوباسم تاسې به نه یې پیدا کړی د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې به کشف کوي که دا مو راوویست لازیدنکم بل به په یو کم غرونه خو نه دي مونږ خو نه دي کتلي خو ان کفرتم که کفران مو امام غزالی وایي کفران څه معنا د الله نعمت معطل پرېښودل ان عذابي لشدید تاسو خو به دغه ورځو کې کابل ته راغلي کابل تنور نه بتر سوی داسې ګرده چې یعنې ژوند لیونتوب ده داسې یو حالت ته ځکه برق نشته د هره کوټه کې د زغالو د دې بخاریګانې لګېدلي دي سم زهر تر جوړ سوی دا اوس عذاب ده که نعمت ته زه نه پوهېږم دا دماغ د مولا مسؤلیت ده که نه چې په کابل کې 8 میلیونه انسانان ټول حس د کاربون کوي هلته صفا اکسیجن شتون نه لري دغه عذاب ده که د الله نعمت عذاب نو چې عذاب سو الله وی ان کفرتم که تاسې د ما د نعمتونو کفرانو که نعمتونه مو معطل پرېښودلي نفریت راوباسئ معدن راوباسئ د پنجشیر په اوبو باندې بند جوړ کړئ د پنجشیر اوبه دغسې روانې دي کونړ روانې دي نو دغه اوبه چې دغسې روانې دي ما پیدا کړي د څه دپاره دي دا نعمت استعمال یې کوئ چې معطلې پاتې سوې دا کفران د نعمت کفران د نعمت د الله عز وجل موجب د عذاب ګرځېږي ان کفرتم ان عذابي لشدید د عذاب ده که نه چې موږ کوم حالت سره مخ یو نو الله عز وجل دې وکړي موږ نن عصر کې چې کوم علما
د دینی مدارسو طالبان شیوخ پیر صاحبان ژوند کو د مونږ باب دومره وړکی نه ده لکه مونږ علما یې چې فکر کوو زه به داسې وایم علما به نه ښیم خپل ځان به وښیم زه فکر کوم زه په دغه باب کې مسؤول یم چې نن د کابل فضا ګرجنه ده د یو عالم په حیث الله ته ځان دا دینی مسله ده ما درته ویلې ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم یو کفران دا د نعمت ان عذابی لشدید چې ټول انسانان کاربن حس کوي تنفس کوي شفاخاني مو له مریضانو نه ډکې دي زه ځان مسؤول بلم علماو مونږ مسؤول یو که نه مونږ د علماو دغه مسؤلیت څومره لوړ ده څومره ډېر ده علماو باید مونږ منحصر پاتې نه سو که ټولنه پرمختګ کوي که اسلامي نظام اسلامي امارت په پښو درېږي دوام و بقا کوي هلته دوام و بقا کولی شي چې ملت غني سي اقتصاد پیدا کړي کله چې اقتصاد پیدا سو ټولې دنیا ته خبر ولیږو موږ په رسمیت مه پېژنئ مونږ ملت له مونږ نه خوشحالېږي بډایه به پیسې به لري یتیم و کونډه په د زرګونو میلیونونو افغانان به قطر و سعودي و دوبۍ و اروپا کې ژوند نه کوي چې له غجې نه مونږ ته افکار راوړي لکه مونږ به خانان یو دا څومره لوی مسؤلیت ده چې د مونږ ځوانان د مونږ وطن نه د کفر لاس ته ورځي هغوی فکري ورکوي هغه له ما او تا سره د غجې نه مقابله کوي فکري ورځ تر بلې نه ځوانان اړوي د اسلام ضد استعمالوي علت فقر ده فقر د چا زېږنده ده الله د نعمتونو نه استعمال معتل مو پرېښودلي دي نو الله عز وجل دې وکړي چې ما کومه خبر وکړله تاسې ورباندې پوه سوي یئ او په دې هم پوه سوي چې د موږ علماو څومره ډېر مسؤلیت ده الله دې وکړي چې موږ خپل مسؤلیت ته متوجه سو باب د اسلام یو لوی باب ده اسلام یو جامع تر ورځ د قیامته پورې دین ده داسې دین را لېږل سوی چې دا خپل اسلامي ټولنه باندې حاوي سي د هغوی غم وخوري د هغوی مشکلات حل کړي بیا هم دا زه منم چې اسلامي امارت د راتګ سره دا باب ډېر وسیع سوی بیخي ډېر وسیع سوی خو علماو هغه خو د حکمرانانو دغه علما چې مدارسو کې دي د دوی مسؤلیت دا ده چې لا دغه باب ته ډېر متوجه سي د علم سره سره دم علم د دې ته موږ متوجه سو مخ ته لاړ سو نو الله دې وکړي چې زه سهوه سوی نه اوسېږم که سهوه سوی یم د الله نه معافي غواړم د علماو نه یم غواړم او نور خپل خبرو ته خاتمه ورکوم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته